Bismillahirrahmanirrahim. Kharazu lesson 25 of Excel 2013. ها 25 نمبر د سم تاسو را بیا هم انزر ټاپ دی او په انزر ټاپ کوم تاسو نن سلولو فلټرز ګروپ دلته معنی شکړه چې فلټرز ګروپ. ها ګوري ورته په دې کې ما سره مطلب چې دی سلایسر دی او ټایم لاین دی لکه دا د څه لپاره مطلب کار کوي. ګوري ورته اول موږ تاسو کولته مطلب ډیټا وکړو انزرټ کو مطلب یو چارت به جوړ کو دا څه لپاره کار کوي سرچینګ لپاره کار کوي. ګوري څه قسم لکه وته چې را د آی ډي نمبر شوم تاسو را سیدا وته دا فار ایگزامپل امپلای نیم دم تاسو را سیدا دلته څه کوم ټایپ کوم لکه امپلای نیم دا فار ایگزامپل جاب دم تاسو را دا سالری دا او دام کمیشن ټوټل فار ایگزامپل دمنه شوم تاسو را او هایر ډیټ مطلب دا شوم تاسو مطلب کوم وخت هم تاسو کړی دا هایر کړی یا هم تاسو مقرر کړی دی. خاص څوک د لکه وته چې را طاهر دی فار ایگزامپل جاب ټیچر دی خاص سالری فار ایگزامپل دومره سالری شو دومره کمیشن ټوټل فار ایگزامپل سالری جمع کمیشن انټر کا او لاندې څه کا فارمولا ډریک کا په کوم تاریخ متصل کا هایر کړی دی 1/1/2015 کې مست کړی دا هایر کړی دی. ها نمبر 2 لکه څوک دی وته چې را عمر دی فار ایگزامپل دا آی ټی دی. ها سالری فار ایگزامپل 2000 روپۍ او کمیشن هم 100 روپۍ په کوم تاریخ ما هایر کړل کا 2/2/2015 کې مطلب دا متصل کړ هایر کړ. ها نمبر 3 لکه څوک دی زاهد دی. ها دا فار ایگزامپل منیجر دی. ها سالری فار ایگزامپل 15000 سالری شوم تاسو را 1000 روپۍ کمیشن ټوټل فار ایگزامپل دومره شولې 3/3/2015 کې متصل کړ مطلب دا هایر کړ. اول دې پر څه کې یو مطلب دینه چارت جوړو څه جوړو ترې چارت ورته ضرور دی ورو خاص لیسر باندې کلیک وکړه اوس څنګه چل شو ماته وای چې مطلب څه غواړي خو دې لپاره تاسو اول به څه وکړو یو چارت جوړ کو ترې مستقیما څه وکړه ماته مطلب یو چارت جوړ کړه دغه سیده ها کلیک کړه باندې ماته اوس څنګه شول ته چارت جوړ کړل سیده ها راځم دلته لکه په دې سلایسر باندې کلیک کوم ها کلیک کړه باندې اوس سوې لکه سری په کار دی انزرټ سلایسر الکه سمې په کار وته چې راځه غواړم آی ډي نمبر باندې سرچ کوم کلیک کړه باندې اوس ما څه لکه کوم آی ډي نمبر صاحب کار دلته راشم ها آی ډي نمبر 1 لکه مستقیما څوک راغی طاهر نمبر 2 لکه عمر نمبر 3 دادی او بلنک خالی راغی تاسو سره دا ته مطلب کولای شي څوک دې په تر باندې مستقیما سرچ کوم کله ګوره ځا ول باندې کلیک کوم څنګه چل شو ګراف یې راغی او الته ډیټا ماته ډسپلی کیږي سره همې په چارت جوړ کړه همې په ټیبل جوړ کړه او همې ماته کوم دې سرچینګ لپاره څوک ریکارډ ماته بل پیدا کړه دویم نمبر په کار کلیک کړي باندې دریم په کار دی. ها او کوای چې مطلب دا قسم نه وي ته چر زما دا قسم په کار نشو داس لیسر زما په کار نه کلیک کړي باندې سو کما ته لکه زغړم چې پیمپلاینیم باندې او کما سرچ کوم کلیک کړي باندې دا بل مې جوړ شو ها دا ډیلیټ کا الکه څوک مې په کار دیم چر عمر کلیک کړي مستقیما ته ما تر سره غلل اما غاری کارت ډسپلی کیږي راته طاهر الکه په کار دی خالته اوس ما سره راځي کنه طاهر الکه په کار کلیک اور باندې زاهد مستقیما سکی اما غاری کار باندې کوم د ریټریو کوي ماته ډسپلی کوي خالته ودریګه مالکه به وتم چر دا قسم زما په کار نشو سلایسر ته لاړ شه سو کله جاب باندې مطلب غواړي ګوره تا کولای شي مطلب په دې فیلډونو باندې سو کې سرچینګ وکړي ریکارډ پیدا کوي اور باندې خاطم چر هایر ډیټ باندې لکه زما په کار دی دې لپاره څه کوم تم چې هایر ډیټ باندې کلیک وکړه ما سره مستقیما سره ځلکه کوم تاریخ دلته په کار دا به ډیلیټ کوم ها و تم چې راز دومره نه پیغام خو مطلب دومره پیغام چې را 1/1/2015 ډسپلی کړه مستقیما ته ما سره کوم دی را نه کنه نه ډسپلی کیږي را سره دا وسنګ ډسپلی کوم لکه ته دا ما ډسپلی کا 3 ما ډسپلی کا وسنګ شو مطلب دا راغی کنه خو دا ماته نه ډسپلی کیږي د لپاره سم تاسو فرق ولته یو بل شری په نام ټایم لاین لکه چې ټایم لاین دا لکه انتخابومه څه مې لکه په کار ټایم لاین مې په کار کلیک کړي باندې هایر ډیټ باندې لکه ورسي دا څه کا علامه چا پکې اوکې کا اوس ګوره ما سره مستقیما دم تاسو سره وکنه آل پیریډ ها الکه سمې په کار دی دا بلګلان دراوړو ها او تم چر یار د جنوري ماته ډسپلی کیا جنوري اگست سپتمبر ګوره اکتوبر تل څه کو مشخص کا ورته سیدا سپتمبر لکه په کار شوم تاسو راو تم چر من ډسپلی کیا ییر مې لکه په کار دی کوم ییر لکه 2015 خدام تاسو مطلب کوم دې سم کړي نه دی ها د لپاره بسوکو دا به سم کله کنه یو ځل به څوک سم کوس ماته سوی لکه فار ایگزامپل ټوټل ماته زید ډسپلی کې 15000 روپۍ شولې وای دي سیدا ها تاسو دې نه مطلب انتخاب ول شي چیرې او ته چیرې کوارټر مې لکه په کار کوارټر مین کوارټر 1 مې لکه په کار شو کلیک کړه باندې کوارټر 2 مې لکه په کار شو اوس ما سره نه ډسپلی کیږي ځکه موږ تاسو ته کیلکولیشن نه تر سره کړی ها
تاسو یو فرموله ور باندې اپلای کړئ بیا تاسو دا مشاهده کولی شئ. منت مې لکه په کار شول اګست سپټمبر اکتوبر داسې کوه ورته مشخص کوه او ډې لکه ستاسو په کار شول مشخص کوه چې را اولنۍ ورځ مې په کار ده د کومې میاشتې اکتوبر دې میاشتې لږ دې خوا لاړ شه سپټمبر ته پر ایگزامپل راغلی ګوره دلته څه کولی شي دغه ورته مشخص کولی صرف څه لپاره استفاده کوو دا د سرچینګ لپاره استفاده کوو دواړه ښه سلایسر او ټایملاین سره لپاره استفاده کوو دواړه د سرچینګ لپاره استفاده کوو خو سرچینګ چېرته کوو په همدې پیوټ ټیبل او پیوټ چارټ کې صحیح ده نو دا اوس موږ تاسو سره فلټر ګروپ